آیا ته خبر یې چې موږ نن ورځ د 15000 کلونو پخوانی مصري هایروګلیفي لیکدود لوستلی او لیکلی سو؟ په 1899 کال کې کله چې د ناپولیون بوناپارټ پوځیان مصر ته د څېړنې لپاره تللي وو، هغوی ته یوه ځانګړې ډبره په لاس ورغله. دا ډبره روزیټا سټون نومېده چې په 1909 BC کې پر دې ډبره د 5م ټالمي باچا چې د لرغوني مصر یو فرعون یا باچا و، د واکمنۍ د اعلان یوه نسخه وه چې په 3 ژبو لیکل سوې وه. اول هایروګلیفي لیکدود چې د مصري معبودانو رسمي لیکدود و، دوهم ډیموټیک لیکدود چې د عامو خلکو ورځنی لیکدود و، او دریم یوناني، هغه ژبه چې څېړونکي تر مخه پرې پوهېدل. د چې څېړونکو تر مخه لا یوناني ژبه لوستلی سوای، نو یې د یوناني ژبې سره د هایروګلیفي او ډیموټیک متنونه مقایسه کړل چې له دې څخه هایروګلیفي او ډیموټیک متنونه هم وژباړل سوه. هایروګلیفي لیکدود ځکه سخت چې دا ژبه الفابیت نه لري، بلکې دا د شکلونو، نښانونو او سمبولونو یوه مجموعه ده چې هر یو یې ځانګړی مفهوم لري. ځینې نښانونه یو حرف ښیي، ځینې یې ټکي او ځینې یې بې جملې. نو ځکه روزیټا سټون زموږ لپاره د یوې ژبې د کوډ ماتولو وسیله وګرځېده، خاص همداسې لکه څرنګه چې نن سبا ګوګل ټرانسلیټ د ژبو په ژباړلو کې مرسته کوي. همدا وجه ده چې نن موږ کولی سو د لرغوني مصر ژبه ولولو او لیکل پرې وکړو. دلته ته کولی سې چې خپل نوم د مصر په لرغوني هایروګلیفي لیکدود کې ولیکې. مثلا که زه خپل نوم ولیکم حسن ټي وي، نو دا به یو څه داسې ښکاره سي. حیرانونکی نه ده چې د 15000 کلونو پخوانی لیکدود اوس بیا ژوندی سوی. نو ونیسه بیداري ښکاره کړه، ویډیو لایک او چینل هم سبسکرایب کړه.